سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. د انلاین کارکوونکو لپاره یوه مفته مشوره، یعنې په دې معنا په دې ویډیو کې زه تاسو ته په دې باندې خبرې کوم چې دغه انلاین کار کول ستاسو لپاره څومره د وخت ضیاع، تاوان او بې ګټې کار دی. او همدارنګه داسې لارې هم درته ښیم چې تاسې په حقیقي توګه باندې له هغو لارو څخه د زیات وخت لپاره او په زیاته اندازه باندې پیسې ګټلی شئ. یعنې د دې مطلب دا دی چې په دې ویډیو کې زه هغه لارې هم درته ښیم چې تاسې ناکي ورباندې ستړي کیږئ، او هغه لارې هم درته ښیم چې په حقیقي ډول باندې ورڅخه پیسې په یقیني توګه ځینې ګټلی شئ. لومړی دا چې ډیری وخت زموږ ستاسې د هیواد خلک چې دي، یعنې په تېره بیا پښتانه په ډیری توګه تر موږ پورې ټول د تعلیم کچه یې ډېره زیاته ټیټه ده. یو څوک راولاړېږي لکه په تېرو کلونو کې تاسې ولیدل، دلته ورته وایي چې زه داسې ګټه درکوم، انلاین ګټه ده، پیسې جمع کړه، بل کس راوغواړه، له خلکو څخه یې په میلیونونو ډالر یوړل. یعنې زه داسې ملګري پېژنم چې هغه هېڅ هم نه درلودل، خو بیا یې هم په قرضو باندې پیسې راخیستې، 8 لکه افغانۍ زما د یوه ملګري څخه وړي دي. دا زه یو مثال درته وایم. په هغه وخت کې زه په هغه باندې خبر نه وم. که چیرې ما هغه ته وویل زه در باندې خبر وای چې په هره لار وای ته مې د دې کار څه پښېمانه کولې. خو بیا هم اوس داسې کسان سته، داسې ویبسایټونه سته چې په ډېر وارې راغلل، افغانستان کې فعاله شول. افغانستان، پاکستان، بنګلادیش په دې سیمو کې ډېر فعاله کېږي او دلته له خلکو څخه پیسې لاسته راوړي، ځکه چې دلته د تعلیم کچه او سویه چې ده دا ډېره لږ ده. زه ستاسې څخه یوه داسې پوښتنه کوم، ولې یو څوک تاسې ته مفتې پیسې درکړي؟ دا څنګه نظر دی؟ یو څوک تاسې ته مفتې پیسې درکوي، ولې مفتې پیسې درکوي؟ ته څوک یې؟ هغه څوک دی؟ ولې داسې یو سر نه خلاصوئ؟ اوس بیا ویبسایټونه فعاله شوي دي، په فیسبوک کې پوسټونه کېږي چې راسه خامخا پیسې درکوو، داسې درکوو، هاسې درکوو. زه تاسې ته وایم د دې پیسو ګټل په 100 کې 1% هم رښتیا نه دی. یعنې هېڅ کله تاسې ته یو څوک مفتي 1 روپۍ هم نه درکوي. نو که چیرې تاسې داسې خلکو درته وایي چې یا ټلیګرام ته راسه، یا دلته راسه، یا دې لینک ته راسه، یا زه پیسې درکوم، یا دغه ویبسایټ ته راځه، دا پیسې هره ورځ دا ویبسایټ تا ته هره ورځ پیسې درکوي، نو دا ټول په مکمله توګه باندې درواغ دي. هېڅ څوک هېڅ ځای تاسې ته هېڅ پیسې نه درکوي. مه چاته پیسې ورکوئ، مه چا سره ځان ستړی کوئ، مه خپل وخت ضایع کوئ. د هېڅ څوک تاسې ته پیسې نه درکوي. اوس راځو دې موضوع ته چې آیا دا رښتیا خبره ده چې انلاین پیسې ګټل کېږي که یا؟ هو بالکل انلاین پیسې ګټل کېږي. څنګه ګټل کېږي؟ دا خلک چې ویډیوګانې جوړوي، تکلیف کوي، زحمت کوي، پر ویډیوګانو باندې مصارف کوي، دا د دې دپاره کوي چې بیرته ورباندې پیسې وګټي. په څنګه توګه؟ که چیرې تاسې د سوشل میډیا هره برخه وینئ، لکه هغه یوټیوب د فیسبوک د انسټاګرام د ټلیګرام د ټیک ټاک د دغه رقم واتساپ د هر څه چې دي په دې کې پیسې ګټل کېږي. وینئ په دې مشهورو ویبسایټو کې، یعنې په هغو پلیټفارمونو کې چې هغه د یو کمپنۍ لخوا څخه جوړ سوي او په یو هیواد کې خپل هغه فزیکي وجود ولري، د هغو لخوا څخه تایید سوي، له هغه حکومت سره ثبت او راجسټر یې، هغه هر وخت تاسې ته کولی شي پیسې در وګټي. لکه یو مثال په طور زه اوس تاسې ته وایم، یو فیسبوک دی. په فیسبوک کې ته راځئ کولی شئ پیسې وګټئ. څنګه؟ آنلاین ارنینګ ان فیسبوک. په فیسبوک کې ته یو پیج جوړوې، په پیج کې ته خپل معلومات خپروې، هر څه چې خپروې، یعنې ته لیدونکي ځان ته راجذبوې. خدای دې وکړي چې ته به هر کار نه کوې، یعنې په هره طریقه یې راجذبوې، په هر شي کې نوښت کوې، یو پرمختګ کوې، یو نوې لاره کوې، یعنې ته د خلکو توجه ځان ته راجلبوې. نو ته کولی شې پیسې وګټې. پیسې په دې ټولو پلیټفارمونو کې په داسې توګه باندې ګټل کېږي که چیرې ته یو پوسټ نشر کړې، یو ویډیو نشر کړې، هغه لیدونکي لري، فیسبوک راولاړېږي، یا یوټیوب راولاړېږي، یا هم انسټاګرام یا ټلیګرام دا راولاړېږي. د دې ستا د پوسټ تر لاندې به تاسې اکثره ځایونه لیدلي وي، دلته یو کوچنی اعلان لګېدلی وي، لکه یو د بوټو اعلان ورکول شوی، همدارنګه یا د کرکټ د بیټونو اعلان ورکول شوی، یا یو بانک خپل اعلان ورکړی، یا یو بلې کمپنۍ خپل اعلان ورکړی. هغوی راځي ګوګل ته وایي چې یا فیسبوک ته وایي، یا همدا رقم بل سوشل میډیا بلې برخې ته وایي چې دا زما اعلان تاسې نشر کوي، موږ تاسې ته په مثال د طور درته وایم $100 درکوو. هغوی راولاړېږي دا اعلان ستا د لیدونکو سره لاندې، لکه په افغانستان کې د منیسټر اعلان راځي د خلکو تر پوسټونو لاندې.
منیسټر دوی ته وایي چې تاسې دا زموږ اعلان نشر کوي، موږ تاسې ته $100 درکوو. کمپنۍ والا راولاړېږي، فیسبوک والا راولاړېږي، دغه ستا د دوی اعلان چې دی دا ستا تر پوسټ لاندې ږدي، په دې خاطر چې ته خو یو پوسټ کوې او هغه ډېر لیدونکي لري، هغه ډېر مینوال لري، راځي هغه ستا پوسټ ګوري یا ستا ویډیو ګوري، نو هغه راځي دلته د ستا د ویډیو ترڅنګ دا اعلان هم ویني یا یې ګوري او یا هم ورڅخه خریداري کوي، رانیسي او په هغه باندې کلیک کوي. دوی ته دا ټول ورمعلومیږي چې څو نفرو دا لیدلی دی، څو نفره به ورباندې کلیک کړی دی. نو بیا فیسبوک راولاړېږي، د دې څخه یو برخه $10 یا هم تر $50 پورې دا بیرته تا ته درکوي. دا مې یو مثال طور یو مثال درته وښوی، تاسو ته مې د دې طریقه وښو چې څنګه او ولې دوی تاسو ته پیسې درکوي. دغه رقم تاسو کولی شئ که پیسې غواړئ وګټئ، تر ټولو ښه ځای او ښه ادرس چې دی هغه یوټیوب دی په افغانستان کې. فیسبوک لا هم په ځینې اروپایي هیوادو کې اوس دپاره پیسې ورکوي، خو په دغه زموږ ستاسې په سیمه کې تر ډېرې پورې اوس نشته، او ټیک ټاک هم پیسې ورکوي خو پر هغه باندې زیات بندیزونه دي. تر ټولو ښه لاره چې ده هغه یوټیوب دی. تاسې کولی شئ یوټیوب راخلاص کړئ. یوټیوب د سوشل میډیا یوه برخه ده، یو پلیټفارم دی، یو عمومي کمپنۍ ده، په امریکا کې خپل ځای لري، د هغو حکومت سره ثبت او رجسټر ده، او په میلیونونو داسې اکاونټونه په یوټیوب کې شته چې هغه مونیټایز شوي دي. مونیټایز په دې معنا چې کله دوی یو ویډیو نشروي، د هغې ویډیو له طریقه دوی ته ګټه راځي. نو لکه تاسې کولی شئ په ډېره ساده او په فري توګه باندې خپل په موبایل کې، په خپل په کمپیوټر کې خپل ځان ته د یوټیوب چینل جوړ کړئ. د یوټیوب په چینل کې تاسې هر څه چې خپروئ هغه ستاسې خوښه ده، وینې د دوی د لایحې مطابق به ځئ. سیلف انجرینګ بنئ کې پکښې، سیکسوال شان بنئ کې پکښې، او همدارنګه د یو چا دغه به مو نه وي کړی دلته په یو چا پسې په بدې خبرې ښکنځل دا شیان نه پکښې منل کېږي، او همدارنګه کاپي رایټ موضوع ډېره زیاته کې پکښې ده، یعنې تاسې نسئ کولی د بل چا ویډیو نشر کوئ، که یې نشر کوئ هم بیا ورباندې پیسې هېڅ نسئ ګټلی. لکه زه پخوا راولاړ شوی یم، ما دلته که څه هم زه ډېر ورفارغه نه یم، خو ما یو یوټیوب چینل په دغه کې په یوټیوب کې جوړ کړی دی، هغه دغه د DCS ټوټوریلز په نامه باندې دی. دا ګوره تاسې کتلی شئ دلته، دا زما چینل دی. دلته زه اوس اباوټ باندې کلیک کوم، راځم تاسې ته یې ښیم. دا ګوره ما ډېر پخوا جوړ کړی دی، اوس 4000 سبسکرایبر لري، 125 ویډیوګانې ما ورته اپلوډ کړي دي، 2,09,915 ویوز لري، او همدارنګه ادرس مې ورته یونایټډ سټیټ انتخاب کړی دی. دا بیا یو څه غټه طریقه ده، یعنې په دې باندې که چیرې تاسې غوښتل چې زه دا مکمله طریقه د یوټیوب جوړولو او همدارنګه له هغه څخه د پیسو ګټلو او هغه ټولې لارې بیا درته نشر کړم، نو تاسې کولی شئ د دې ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ چې هو راته یې جوړ کړه. بیا یوه ویډیو تفصیلي په دې توګه باندې درته جوړوم په دې موضوع باندې، او هغه تاسې ته په یوټیوب کې اپلوډوم، تر څو ستاسې به دې ټولو په مکمله طریقه باندې سر خلاص شي. یعنې که چیرې تاسې هر رنګه نوښت په ځان کې وینئ، یو نوی طریقه په ځان کې وینئ، د خلکو توجه ځان ته جلبولی شئ په داسې طریقه باندې نه چې لکه اکثره خلک اوس په ټیک ټاک کې یا ښکنځل کوي یا بدې خبرې کوي، په دې توګه د خلکو توجه ځان ته جلب کړې ده. یوازې دا طریقه نه ده، دلته په میلیونونو خلک ستا هغه اکاونټونه لري، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې، په ټویټر کې، په هر ځای کې د خلکو توجه راوښتې ده، هغه ښکنځل نه کوي، هغه نورې لارې کاروي. تاسې کولی شئ هغه نورې لارې وکاروئ. همدارنګه تاسې اوس په اوس وخت کې د ټیک ټاک پر ځای په فیسبوک کې له ریلز څخه ښه پیسې ګټلی شئ. لکه دلته لیکلي دي، ګوره د فیسبوک پر پیج پر لایکو باندې تاسې ته پیسې نه درکوي، ما تاسې ته سر در خلاص کړئ، که هغه فیسبوک کې، که هغه یوټیوب وي، که هر څه وي چې تاسې ته پیسې درکوي، هغه یوازې د اعلاناتو په شکل باندې درکوي، د اعلاناتو له طریقې تاسې ته پیسې درکوي. لکه دلته لیکلي دي how much does FB pay per views، معنا که چیرې زر لیدونکي په فیسبوک کې راسي او ستا اکاونټ مونیټایز یي فیسبوک هم، بیا ته کولی شې فیسبوک تاسو ته له 8.15 څخه تر $10 پورې پر 1000 ویوزو باندې تا ته درکوي. دا یو مثال دی. نو همدارنګه تاسې کولی شئ د ټولو پلیټفارمو څخه په زیات اندازې باندې پیسې وګټئ، په معلومه طریقه باندې دا خپل اکاونټ ورته جوړیږي، خپل بانک ورته انتخاب کیږي. تاسې بیا کولی شئ همیشه د میاشتې په یو تاریخ باندې، هغه چې هر تاریخ وي په هغه تاریخ باندې تاسې کولی شئ پیسې وباسئ په حقیقي توګه باندې، یعنې په میلیونونو کسان
په فیسبوک کې اکاونټونه لري د دې څخه پیسې لاسته راوړي، د یوټیوب کې لري د دې څخه لاسته راوړي. نو زما تاسو ته دا مشوره ده چې ناکي په یو په بل ویب سایټ کې ځانونه مه ستړي کوئ، مه خلکو ته خپلې پیسې ورکوئ، مه خپل وخت بربادوئ. که چیرې د انلاین کار کولو شوقیان یاست او شوق یې لرئ نو بیا راسئ یو ځای له دې ټولو څخه اکاونټ جوړ کړئ، یا په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې یا په ټویټر کې یا هر ځای چې یاست. او په اوس وخت کې خو زموږ ستاسې په هیواد کې پیسې هم نه راایستل کېږي او دلته اکاونټ هم نه ویریفای کېږي. نو هغه چې تاسې یو ملګری په خارج کې ولرئ، که هغه په خارجي ملکو کې په هر ملک کې نو شاید د دوی قوانین هلته وضع سوي وي، نو په هلته تاسې د هغه ملګري له لارې کولی شئ بیا هم پیسې وباسئ او هم خپل اکاونټ ویریفای کړئ. نو ډېره مننه که چیرې مو غوښتل چې بیا یوه تفصیلي ویډیو پر یوټیوب باندې جوړه کړم چې په یوټیوب کې څنګه اکاونټ جوړ کړو او په کومه طریقه پیسې ګټلی سو او کوم قوانین باید په نظر کې ونیسو، نو بیا په کمنټ کې راته ولیکئ چې بیا پر دې باندې یو تفصیلي ویډیو انشاءالله درته جوړه کړم. تر بیا پورې د الله په امان.